السلام علیکم. څنګه کولی شو چې موبایل کې یوټیوب چینل جوړ کړو؟ دا په هغه صورت کې کله چې موږ تاسې جیمیل اپلیکیشن کې تیار خلاص جیمیل ولرو. یوټیوب چینل جوړونه اسانه ده. راځو یوټیوب اپلیکیشن ته دا خلاصوو. څه وخت نیسي. دغه پورته برخې کې د پی آیکن چې ښکاري یعنې تار یو جوړ چینل پکې شته پشتو اسپولټیس په نامه باندې همدغه کلیک کوو خلاصوو یې. ورځو بل پشتو اسپولټیپس د مخامخ دغه تیر چې ښکاري دا وکلیکو. دلته ورځو بل جیمیل ته یعنې چې چینل پرې نه وي جوړ شوی لکه دغه لاندې برخه کې وطن ریپورټ نو چینل یعنې جیمیل اکاونټ دی خو چینل نه ده جوړ شوی. همدغه کلیک کوو غواړو چینل ترېنه جوړ کړو له دغه ایمیل څخه له دغه جیمیل اکاونټ څخه. دغه د آیکن هغه پورته برخه کې د ډبلیو په نوم یعنې وطن ریپورټ په نوم جیمیل اکاونټ ده. غواړو چینل هم ترېنه جوړ کړو په دې نوم یا په بل نوم باندې نوم ته تغیر ورکولی شو. نو راځو دلته یور چینل برخې ته. دغه یور چینل اوکې کوو. دلته وایي هاو یو ویل اپیر یعنې څنګه ته نورو کسانو ته ښکاره شي. غواړې په همدغه وطن ریپورټ په نوم باندې چینل جوړ کړې او که نه نوم ته یې تغیر ورکړې. که په همدغه نوم سره وي نو دغه لاندې برخه کې کریټ چینل په همدغه نوم جوړېږي زموږ متاسې چینل. او که غواړو تغیر وکړو دغه د قلم نښه مخامخ اوکې کوو نو هلته کولی شي چې نوم ته یې تغیر وکړو په بل نوم سره یې جوړ کړو. نو زموږ همدغه نوم خوښ دی وطن ریپورټ جیمیل نوم هم همدغه دی. همدارنګه د چینل نوم باید همدغه وطن ریپورټ په نوم سره شي. نو کریټ چینل اوکې کوو. دغه د چینل جوړ شو. نو سبسکرایبرز او نو ویډیوز. نه سبسکرایب لري نه ویډیو لري. دغه د ویډیو په مینو کې ویډیوګانې هم نه لري. پورته برخه کې او پلی لیست هم نه دی جوړ. همدارنګه پروفایل تصویر او بکګراوند تصویر کې لوګو هم نشته. د لوګو په اړه ما مخکې یوه ویډیو اپلوډ کړې ده کولی شئ هغه وګورئ او په اسانه یو ښکلي لوګو موبایل کې د چینل لپاره جوړه کړئ. راځو پروفایل او بکګراوند تصویر لپاره دغه د قلم نشان اوکې کوو. دغه مابین کې د کمرې نښه چې ده همدغه اوکې کوو. دا د پروفایل تصویر ورته انتخابوو. چوز فرام یور فوټوز انتخابوو. ګالري ته ورځي. ګالري کې دغه لوګو ورته انتخابوو. لومړۍ برخه کې دغه وطن ریپورټ په نوم باندې دغه پورته برخه سیف اوکې کوو چې زموږ پروفایل تصویر ته پورته شي. او د بکګراوند تصویر لپاره همدغه کمرې عکس اوکې کوو. چوز فرام فوټو. همدارنګه ګالري ته راځي. ګالري کې ورته دغه تصویر انتخابوو. دغه سنټر ته راوړو مرکز ته چې یعنې قیچي نه شي ټول مکمل راشي. یعنې کله چې مو تصویر ښه سیټ و برابر کړ بیا پورته برخې ته ورځو. هغه سیف اوکې کوو. زموږ چینل جوړ شو. د ویډیو پورته کولو لپاره لاندې برخه کې مثبته نښه اوکې کوو او کولی شو ویډیو له دغه ځایه پورته کړو. همدارنګه د چینل په اړه لنډ لیکلي معلوماتو لپاره ډسکرپشن ته مخامخ د قلم نښه اوکې کوو. کولی شو دلته لنډ لیکلي معلومات خلکو ته د چینل په اړه وړاندې کړو. چینل جوړ شو خو د موبایل شمیره مو ورسره نه ده اډ کړې. موږ او تاسې باید خپل چینل ته د موبایل شمیره اډ او هغه وریفای کړو. که چیرې د موبایل شمیره ورسره وریفای نه کړو نو نشو کولی چې د خپل خوښې تبنیل د ویډیو په اړه اپلوډ او پورته کړو. نو د دې په اړه به زه یوه بله ویډیو جوړه کړمه نو کولی شئ له هغې نه به استفاده وکړئ. او که دغه ویډیو مو خوښ شوي مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.